درود شریف ہوا ہے اللہم صلی اللہ حبیبک و رسولک الانبیاء و نبینا محمد زمان عزت مند و مشران و گران علوم و دوستان در رمضان شریف آخری وزید او دا د خدای د احساناتو د زیاتې کېدو د برکاتو د نازلېدو وزید زموږ ښکلی پیغمبر وایي د میاشتې درې حصې دي اوله عشره رحمت دی او دویمه عشره مغفرت دی او دریمه عشره د عام د اور نه د خلاصېدو اعلان دی او د ازادۍ اعلان دی لومبي عشره کې رحمتي دا د مسلمانانو لپاره چې د مخکې نه نیکان دي نو د هغوی د ګناه د معاف کېدو څه سوال نه خدای مخکې نه د هغوی ګناهونه معاف کړي نو چې هغوی لومبۍ لس ونیسي نو د خدای نور رحمتونه پرې وورېږي بیا چې ګناهګار پکې او دا لس روجي پوره کړي نو دا دویمه عشره دپاره د هغه د بخښنې یو ذریعه ده هغه باندې چې ګناهونه یا ورته خدای په دویم عشره کې معاف کړي دریم چې دا سخت مجرمان او په دې لسمه دویمه لسمه کې مونه بخښلی شي نو هغوی دپاره خدای پاک په دې وروستۍ عشره کې چې دا روجي پوره کړي د میاشتې نو عام اعلان د معافي وشي خدای دې مونږ په دغه کې راوړي د خدای ډېر لوی فضل دی خو زمونږ نه پاتې ده او د خدای فضل لږه معنه غواړي چې هغه لږه معنه وکړي نو خدای پاک ډېر د بنده نه زیات خوشحالېږي دا چې څه مقرر کړي دي که منع کړئ م او که حکم راته کوي دا زمونږ د دنیا او د آخرت د خیر دپاره یې مقرر کړي دی خدای زمونږ عبادت ته محتاج نه دی مونږ محتاج یو که څوک ټول داسې بزرګان شي چې هر وخت په سجده پراتي نو د خدای په بادشاهۍ کې د ځواني زیاتې نه راسي او که ټول سره کافر شي د فرعون او د ابوجهل په شان نو خدای ته کنځل شروع کړي نو د خدای په بادشاهۍ کې څوک کمی نشي راوستی نه نور کې نه سپوږمۍ کې نه ستورو کې نه نظام کې نه عالم کې په خیر کې مونږ ته خیر دی او په شر او په ګناه کې مونږ ته ضرر دی دا چې څه احکامات دي دا زمونږ د خیر دپاره دي او د څه نه چې منع کړي زمونږ د خیر دپاره یې منع کړي دې وروستو عشرو کې دو مسائلو ته زیاته توجه لاره کړي اوله اعتکاف دی او دویم د شب قدر تلاش دی اعتکاف دی ته وایي چې سړی د عبادت په نیت په جومات کې ځان ایثار کړي بار ته نه ځي اعتکاف درې قسمه دی یو ته د منښت اعتکاف وایي که دا کار نه وشو نو زه به دومره ورځې اعتکاف کوم دا هر وخت چې تا یاد کړي هغه کې به کې او هغې دپاره روژه ضروري ده که یو ورځ اعتکاف کې که دوه ورځې درې ورځې چې څه دې منښته کړي ډېر ښځې منښتې کوي او منښته نه پکار خوبي کې دویم سنت اعتکاف دی سنت اعتکاف دا دی دا په رمضان کې چې خلک کیني سنت اعتکاف په خپله ورسره روژه ده ځکه هغه د یویشتمې نه شروع شي او د اختر په شپه ختمېږي که د اختر شپه دېرشمه راغله او که د یو کوم دېرشمې نه پس راغله خو چې اعلان وشي د اختر اعتکاف ختم که لس پوره شي او که نهه پوره شي بله خدای پوره د عشرې ثواب ورکړي نو ډېر او یو نفلي اعتکاف دی نفلي اعتکاف دپاره وزم نه ده مقرر ګنټه هم کولی شي دوه ګنټې هم کولی شي درې هم کولی شي
چې جماعت ته راننوځې نو یې خدای د اعتکاف په نیت باندې یو د خوش خبره ته کوم زموږ د مدرسې ناظمانو کړې ده چې دا تقریر به اوس اف ام باندې راځي څه بلا ورته اف ام ورته وایي که څه شي او په ریډیو کې 5 میله کې به اورېدی شي په ریډیو کې څوک ولګوي سیم دغه کې به راځي 5 کې به راځي 5 نمبر کې به راځي اف ام باندې دا تقریر به اورېدی شي پېښور 5 میلو کې نو که د مسایلو ضرورتي نو زنانو ته ویلی شي او کورونو ته نو په ریډیو باندې اورېدی شي خدای دوی له جزای خیر ورکړي نو نفل اعتکاف هغې دپاره شپه ورځ نه ده مقرر د حضور پاک جماعت ته چې سړی ننوځي نو بعضو ستنو باندې دا لیکلي دي خصوصا باب الرحمت ته مخامخ نویت سنت الاعتکاف د اعتکاف نیت کوم او تبلیغ بزرگان هم وایي چې جماعت ته ننوځې نو د اعتکاف په نیت ننوځې نو که یو منټ دې تېر کړه که 10 منټ دې تېر کړه که 15 منټه خدای پاک به تعالی د اعتکاف ثواب درکړي سنت اعتکاف هغه دا ځل به د اتوار د شپې سبا شپې نه شروع کېږي سبا نه د اتوار شپه نه نو د ماښام نه مخکې ناسته ده په جماعت کې بټولو اعتکافونو کې خو بهتر هغه اعتکاف دی چې سړی والا بیت الله شریف ته لاړ شي او ډېر نیکان ځي ځکه هلته هر عبادت په 1 لاک بدلیږي نو چې د دې ځای 1 لاک کلونه اعتکاف وکړي او هلته 1 کال وکړي نه دا 1 لاک اعتکاف کیږي ځکه منظم په 1 لاک بدلیږي او بیا د جمع من په 20 لکه بدلیږي هلته کې دلته من په 1 ځان له او د جمع من په 20 نو هلته چې ځان له من په 1 لاکي نو د جمع من په 20 لکه چې سړی یو ځل اعتکاف وکړي په بیت الله شریف کې د 1 لاک اعتکافونو ثواب درته ملوي څومره لوی خیر دا دنیا بس نه سړي سره دنیاوي پیسې وي دنیا دې ښه کړي او آخرت دې ښه کړي که چا توفیق وي نو ځینې اعتکاف د حضور پاک د بیت الله شریف نه پس دیمه درجه د حضور پاک د جماعت هلته هغه یو اعتکاف په 50,000 بدلیږي بیت المقدس ته خدای پاک دې آزاد کړي مسلمانان خو ورځي په اختیار کې د یهودیانو دی او مسلمانان په کې اعتکافونه کوي نو سم به 4مه درجه د لوی جماعت ته لکه داسې جماعت چې هغې کې د جمع مونځ کېږي او خلک پکې ډېر به 5 هر جماعت کې کېږي اعتکاف چې د محلي جماعت وي چې 5 وخته مونځ پکې کېږي دا یاد لره اعتکاف سنت دی خو دې ته سنت کفایي وایي کفایي مطلب دا دی که محله کې یو سړي وکړه نو د ټولو غاړه خلاصه ده او که د محلې په جماعت کې یو هم کښېنه ناسته نو ټول د سنتو په پرېښودو ګناهګار نو ضرور هره محله کې یو نیک سړي ته منت وکړې چې ته کښېنه ډوډۍ هم وله ورکوې چای هم وله ورکوې وظیفه هم ورکوې خو د خپلې غاړې خلاصېدو لپاره په هره محلې په جماعت کې یو کس کښېنوې نو د ټولو به غاړه خلاصه شي نو په هر جماعت کې به اعتکاف کېږي نو زیات ثواب په لوی جماعت کې دی او بیا دغه په درجه چې مخکې مې ورته یاد کړي اعتکاف سړي هم کولی شي او ښځې هم کولی شي د سړو اعتکاف په جماعت کې او ښځې به ځان له په کوټه کې
یو ځای مقرر کی که لگی کړي یو بوږ دې تراتو کی او پردې دې په واچي مثلا بغیر پردون کیږي او پرده کې بزان لناسته نو منځ او عبادت او تلاوت دې کې به توجه نه بدلېږي هغه خپل ځای چې څومره جوړی لکه بعض زنانه ما نه تپوس هم کوي چې ماشوم ځان سره سملولی شو که نه او ماشوم ځان سره سملولی شو چا تپوس کړو چې د خاوند خدمت کولی شي نه دا خپل ځای نه بنوځي بغیر د انساني ضرورت نه لکه اودس جاردام یا طبعي ضرورت چې د ډوډۍ ولا څوک وړوني نو بیا د ډوډۍ ځای په ورتلی شي خو زنانو خو چې کوي هغوی له خو به بل څوک راوړي او جماعت کې چې څوک اعتکاف کوي نو دوی به صرف د اودس ماتې دپاره باب ته ځي ضرورت دپاره لمبي د لمبلو ضرورت یې پیښ مثلا خوب وویني جنوب شي او یا اودس ماتې وړوکي لوی هغې دپاره یا د ډوډۍ راوړو ولا څوک دي اوس پخوا په حرم شریف کې دا پابندي نه وه موږ به دننه ډوډۍ خوړه خو اوس خلک زیات شو او خلک بې احتیاطه هم شو نو اوس د ډوډۍ خوراک پابندي ده صرف قجر او زمزم د دې اجازه دي هغه تشو قجرو کې به دا خلک خو بې احتیاطه د هډوکي دومره وغورځوي چې هغوی د تراو نه مخکې بیا حرم شریف پاک کوي نو د خراس کاک اجازت نه خراس کاک لبا بار دوزي او که مثلا د خپل کلی جماعت او یا د کور والا سوکړه وړي شي هلته به ټول جماعت کې ډوډۍ خوري ښځه ولا راوړي شي خبرې ورسره کولی شي ناسته ورسره کولی شي او نور څوک هم ولا راوړي شي اعتکاف داسې عبادت دی چې زموږ ښکلي پیغمبر هر کال کړی یو کال یې نه دی پرېښی یو کال یو ځل یې پرېښوده یو بیبي ورته وی قربان تا ځان له خیمه ده کړه نو زه جومات کې ځان له خیمه برابروم ستا اجازت دی وی قضا خیمه ځکه د هغې د ور جومات طرف ته لګېدله بلې بیبي د هغې نه اجازت وغوسته د هغې بیبي نه نو هغې هم ځان له خیمه جوړه کړه بلی بی بی بغیر اجازت نه دا حضور پاک نه تپوس وکړه نه دا هغه بلی بی بی نه تپوس نبی کریم راغی خیمې دي اوس په جومات کې څادرونه راتاو دي خیمه داسې څادر راتاو وی دا د چا ده وی قربان دا ستا ده وی دا د چا ده وی دا د عایشې ده وی دا د چا ده وی دا د حفصې ده وی دا دا چا دا وی دا دا زینب نو حضور پاک پقار شي وی آن برده یردن بذالک دې د نیکۍ په نیت کړي دي چې یو بل سره سیالي کوي وی لرکې زما خیمه هم لرکې ځکه که یو ته خو اجازت کړو نو که هغه یې پرېښوده نور یې دا ټولې بندولې خدای به خفګان ناته وی ټولې لرکې سم نه کړو نو پاک کال اعتکاف ونکړ خو شوال چې راوخت د رکوټي اختر میاشته و اختر تېر شو نو بیا یې لس ورځې اعتکاف وکړه په شوال کې خو بل کال دی بیا یې شل ورځې وکړه نو هغه د زوم رمضان هم پکې راوست او د هغې مات شوي اعتکاف هسې یې په شوال کې وکړه ځکه سړی اعتکاف مات کړي او د څو ورځو نیت یې کړي بلا عذره نو هغه به بیا قضا راوړي اعتکاف کول کې د دواړو جهانو د سردار د وینا مطابق خدای پاک د دو حج او د دو عمرو ثواب ورکوي فرض پې نه ادا کېږي چې حج فرض پې ادا شو خو ثواب یې دومره دی او دا د خلوت نشینۍ یو لار ده پخوانو قومونو کې رهبانیت و هغوی به چیلي وښکلی ځان له به ناستو په غر کې د دریاب په غاړه یو ځای کې بل ځای کې چا به د سترګو چیله وښکله چا به د خپو چا د غوږونو
چا به واده نه کو، چا به سمودې پورې څه خاص قسم خوراکونه په ځان بند کړو. نو زمونږ دین کې رهبانیت بند دی. وادم کوا، خوراکم کوا، سکاکم کوا. انسان د دې څیزونو تقاضا لري. نو زمونږ دین کې د فطرت او د خواهش او د انساني ضرورتونو پوره خیال ساتلی شوی دی. سړی به کمې پورې واده نه کوي چې سړی ډوډۍ خوري، بوډي خوري، روجي خوري. نو تبلیغ والو خبره څه تقاضا به وي که به نه وي. دا پادریان چې دي واده نه کوي، خو ټول زنا کوي. دا زموږ خواته پادریان دا نور پیله ښځې راځي. او د دې پادري متعلق ما ته راپورټ هم راغلی، یو قوم د پارسیبان دیزه د هغې ښځې وله راځي په بیان او نورې. نو پادریان نکاح نه کوي خو زنا کوي. زه یو ګرجۍ ته تلم په شام فلسطین کې، هغې ته د کنیست المهد وایي. د عیسی علیه السلام د پیدا کېدو ځای دی او ګرجه پې جوړه. نا ګرجه کې ګرځېدو، پادریان هم را سره نو یو ځای راته وښود، دیوالې ته راته وکړه. نو پخوا خو دا داروګان نو د حمل د نه ډېرېدو. اوس خو داروګان رالل، ستنې رالې. نو هغوی وي مونږ چې عربونې بچي پیدا شو نو دې ځای کې ښخ وو په ګرجه کې. نو زمونږ دین کې دا نشته. نه، واده کوه که یو دیني دوه وکړه درې وکړه، دا د انسان. خو زنا نه ځان بچ کړه. دا مردار به یوه ښځه کوي انګریزانو په مذهب کې، خو په دوستۍ باندې سلم ساتلی شي. نکاح به یوې سره کې، دوه درې به د دوستۍ په شکل ساته. نو یوه ښځه به دا دوست وي، دی به هم دوست وي، دا به هم دوست وي. د سړي به څلور پنځه، خو زمونږ دین کې دا بند دی. نه، ته به د نسب د عزت حفاظت کې په حلاله طریقه یوه ښځه وکړه، دوه ښځې وکړه، درې وکړه، څلور وکړه. نو زمونږ دین کې د نفس د خواهشاتو د خلاص کاک پابندي نشته، خو پولې مقرر کړي دي او ستا د حیا او د عزت او د دین د ساتلو لپاره. نو چیلې باري رهبانیت به ټول پادریان رسمي نکاح نه کوي. که پادري نکاح وتړله، واده وکړو، نو هغه د پادریتوب نه وباسي. وایي ته پادري نه. ډېر ظالمان چې ځان پادري کوي، د مخکې نه پادري نه. نو ماشوم به چې ماشومې شوي داسې به دغه نه توپې سمندر ته وغورځوي. وایي زه نفس خودکشي کوم، نفس تقاضې ختمو. شریعت وایي نه. نو اعتکاف دا یو قسم رهبانیت دی، لږه یو خلوت نشیني ده، خو دې کې خوراک کوه، اسکاک کوه، زیاتی فضول خبرې او زیاتی اختلاط او د دنیا ډېر معاملاتو کې ګډون د دې نه یو څو ورځې منع کړي. اعتکاف کې خبرې روا دي. دا بعضې ښاریانې نو دوی داسې جونګه جاړه ناست دي، که سلام پې واچي هم جواب نه کوي. دا نه که دا ورته چا وایي. اعتکاف کې ښه په خوشحالۍ اوسه، خبرې کوه، د دین خبرې کولی شي، څوک مېلمه دې راشي خبرې ورسره کولی شي، د علم خبرې کولی شي، کتاب کتی شي، اوده کېدی شي. چې کله د زړه خوښی اوده شه، او چې کله د نی خوښ تلاوت کوه، درود شریف وایه. ټیک ته هسې ناسته چې نه پکې ذکري، نه پکې خوبي، نه پکې څه خبرې د علم، دا بد دی. زمونږ ښکلي پیغمبر نه وه، بیبیانې راغلې، خبرې به یې ورسره کوله. نو بیا به رخصت شي. یو ځل یو بیبي وه، هغه یې ساره شوه. نو د هغې د کور لاره بل طرف ته وه. نو حضور پاک ورسره د جومات دروازې پورې ووته، خو بار ته نه دی وته. نو هغه یې رخصت کړه. نو داسې یو دوه صحابه راتلل د شپې.
ورته وی هغه حضور پاک ولید او زنانه ولیدل دې خواراش وی ګوره دا مې خپل بیبي وا چې زه ورسره وته هغه وی سبحان الله صاحب زمون په ځر کې بل څه ناراضي وینا شیطان ډیر مردار چې که ځر کې بل خیال لا غلې نو کافر شي ما وکړه په پیغمبر بدګماني کول نو د کفر نه مې بچ کړه ګوره دا مې فلان کې بیبي را نو سړی رضان نه دفاع کولی شي تبارم ولا راتلی شي خبرم کولی شي مجلسم کولی شي اخبارم کوي شي خو چې تصویرونه پکې نه لکه تصویر اخبار اسم جماعت کې باندې بے عشره لین دینم کولی شي که ضرورت هغه شی به مجلس ته نه راوړي دغه جماعت ته بسیز د بیان نه راځنه کې او د ضرورت خبره کولی شي بنزدیکت اعتکاف ختمی کی یہ نزدیکت تو نکو خود سر دمرا بوسو کنارو کچی انزالے وشو نبیم اعتکاف ختمی کی او یا بے ضرورت دا جماعت نبار ہوا تھا نہ طبعی ضرورتی نہ شرعی ضرورتی نبے اعتکاف ماتی کی نفل او دستفار بمنوزے او نفلی لمگلو لبمنوزے که دا جمعی روزی غسل کولی ام بنوزے البته که دا سی چل کرے چه او دس ماتی لوزے او دا او دس پزے دم رساب کے غسلو کے نو خیر دے او دس خماسم بار کرے نو وطلے دا او دس دا غسل دا او دس پنیت اول تا دے غسلو کو ذکر سڑی ہوا ترز لس رزی پا جماعت کے ناستی او کله دا گرمه موسمی خلی پی رازی نو دا غسل پنیت او دا غسل پی اراده بنوزی خو کلار او دسلن او غسل کولش لکه سڑی با دا جنازی پنیت نوزی غتلوی او دس چاردان دفارا او راتلو وقت کی جنازه و جنازه کولش یا بیمار پرسیل بنوزی خو قوت او پنار در سر ملوش او بیمار پرسیو که نو خیر ده دیم دا دیش پو وزر سر تعلق دا لیلت القدرم وردایان داره دا گل در وزن روجاوه نو زمونگ اعتکافونه با دا سماش پین شروع کی دا اتوار دا شپین نو کسو کینی دا مقام دا دی مخ کینی یوزه دی مقرر کی پرده صرف پا دی غرضی که سڑی آرام کئی او سڑی تلاوت کئی نو چې د نور خلق په نظر کې نه راځي په دې غرض باندې کې چې دې لوی بزرګ یا زسبرګي کو مو دا نور خلق نه کوي نو ته په دې نیت کې چې زمانه د وجه نه بل ته تکلیف نه راسي او جماعت مقررم په دې چې د جماعت خیر او برکت ته دروسي او د جمع وخت کې په پرده لري کې ځان له خصوصي زینه مطلق کې چې کني زمایو امتیازي شان دی دا باقی دراولی چی زمان دا منظم دا دی جمع دا وجه نا قبلی گی او جمع منظر خدا احسانات کی و چی سمر لوی جوائی دا غی منظ خدا پاک قبلی دا زمان خبلی پیغمبر ہوئی چی دا یو سڑی منظ دا یو سڑی سارا آگا یو درجہ لری او چی دور پس ولانی اگا بلا درجہ لری او چی یو سفر پس ولانی اگا بلا درجہ لری او چې څومره زیاتی نو ثواب د یو بل نوجنه زیات شو د غنې جمع ثواب هم زیات او د لګي جمع ثواب هم کمی نو ته په دې نیت جماعت کې چې خدای پاک زما د عبادتونو او ثوابونه د دې جمع او د جماعت د خاطر زیات کی په دې حیثیت باندې چې زه ډېر لوی مقام لرم یا ډېر لوی کار ده خدای پاک ته لوی او ریاکاری خوښه نه بنیادم بسی اور ریاکاری میں سے اور بنیادم بسی اور ویوان میں سے